سنت طریقم چې کلم چرته راشي زر بوله باندې وګوري. حدیث کې راغلی دی وای چې کله د مچ په دې خوراک کې وګورځي نو تاسو ډوب کوي کنه ډوبې کوي پای کې درې ځلې ځکه چې په دې یو وزر کې د مرض دی بلکې د دوی دا او دا وزر مخکې کوي چې کم کې دا مرض وي تا چې و ډوب کوي نو لہذا هغه والته دوی سره ملاو شو ساينس پاغي تحقیق کړی دی د دې پر یو وزر کې د خطرناک وایرس دی په دې بل کې کم د دفاعي بکټیریا دي نو کله چې دا وزر ولګي لاندې هغه وایرس خارج شي الته چې کله تر ډوب کې هغه دفاعي بکټیریا ورشي نو هغه سمړ کی هغه دا دی وجه نبی وای تاسو خوراک هم ځای نشي اولته مرزونه ته ونه لګي دی بزروي دا مدینه مچانو وي اوس موږ زیر د مدینه مچان راوړو دا مدینه مچانو وي هغه پاک مچانو هغه کامپټ مچان خونه دي چې دا په غندو باندې کینی دا باندې مانی خدا په ځکه ولګی دا په چکی لګیدلې دې ځکه چې هډیر شي کنه غټه پتیله دی باندې کړي دا یو پیلې نو په لزا خدا چې کله په سوچو غړو کې ولګي به وتا پته ولګي تیاړې کناړې سوچو غړو کې ولګي به تواړه والته کنه یا په شاتو کې ولګي ته په واړه کنه یا په شودو کې ولګي به تواړه اله بیل چې ته منظر یې شوی چې زر واړه ایسته ال چې کله سوچو غړو کې ولګي او حدیث کې راغلي ډوبې کپکې به نه مدینه مچیا به نه د کامبټ مچي ټول کې به استعمالي دا بانی دی ها د دې په زر باندې وګوري چې حدیث کې راغلي چې په پیزار کې منځ کوي مدینه کوڅې وي مدینه کوڅې وي حال تدګندګیانې مندګیانې وای نه وي تا ته چا ویلی چې نه وي حدیث ترمذی کې نقل له نبی صلی الله علیه وسلم یو پیری منځ کاو منځي کاونو مانځ کې اچانک پیزار وېستو پیزار یې بیس صاحب کرام پیزار وېستو کله چې سلام وګرځاو ته پیزار مولي وېست ویل یا رسول الله تعویذ یې منګم وېستو ول ما په دی وجه وېسو جبرئیل راغی ما ته غو کی ویل چې په دې پیزار کې د ګندګي د زکه وېسو تاسو یې سم کوي تاسو چې کله جمعه ترازی نو پیزار ګوري ګندګي پکې وانه پرزم کې راکې پاکي کوي به کې موس کوي کنه دا طریقې هو د خود لیدا ندی براولې دی نه پیزار کې مون کی او وس من کدی دی جمعهتونه کې چې وسنه کو دا کارپټي خریدلې دي یو سړی د پیزار نه وی واغستو یی وینز په وبو باندې وراج چې درته کې مونږ کې بالکل به کولای شي سو دې ته بد نه ګوري چې بددار ور پیزار کې مونږ کې نه کولای شي لیکن کم پیزار چې خشه کې مګي خټي پسینه غدي نو هغه ته مراوړ د کارپټ خرابې دوه ورځې کړي ودی وي د مال ځای کې به نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نزاعت المال نبی د مال ځای کول لمنه کړی دا نو کده سي کولاو اجازه وشي نه بیا خو به کارپټونه په دوه مورز باندې خلک بدلی دا و چا پلار سره ته ورسي نو موږ ته یو موقع وا هغه دا و چې موږ کله پیزار نه والو بس خیر دې ک جمعات کې نه په کور کې به دوه رکعات منځو کې سنت خدا کې کلم یا به جمعات کې دوه رکعات وکړه نیو موقع موږ ته دغه دوه موقع موږ ته دا و چې جنازي منځم به کولې شي دغه جنازه خپلته کارپټونه نه کنه اخوام پس مکه باندې خلک ودرېږي نو التم باز سه په مفتیان راولګي مفتیان سم مفتیان غریبانه نه قرآن نه خبرې نه حدیث نه خبرې خو څه شی ویلې نو نه و پاجي خلک الله وبخ پیزارو باسي پیزارو باسي ولې لکه پیزار کی مون کی څنګه مون کی قرآن کې ویلي فخلان علیک پیزارو باسوي نو دغه موسی علی السلام ته ویل ته موسی وي ته سوادي مقدس کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بینه دا قشان جواب یو کس ورکړو عبد الله ابن مسعود یو کس چې کوم نه مانځ باندې ودرې دنو پیزاری ویس او ته فی الواد المقدس انت ته په وادي مقدس کې ولاړې سوال چې پیزارو باسي وادي مقدس خو نه دی ویل دا خو د موسی علی السلام خصوصیتو کبل فرض داشم چې دا پیزار د موسی علیه السلام بالکل پاک او الله ته جوی باسانو دا خو شریعت د موسی علیه السلام نه زمون شریعت کې خدا دی چې پیزار کې مونږ کولای شي چې کله پاک دی خدا غوړې پاغه ټیم کې دی و چې پیزارو بس چې کله باران نه ښه چې کله باران یې کنه به ټول په پیزار کې ولاړی الته چا داونه لکه یو چې په پیغه وکړه لکه پیزارو بس وسول پیزارو باسي تاسو مخکې چې پیزارو باسي وسیو باسي کنه غلط لاندې جرابې به لندېږي به نه وباسي د نه استدلال غلط دی چې څوک یې لګ دا مسلې زکې پیزار کې مونږ کول دا بالکل جایز دی کله کله سنت طریقه را د لپاره چې د يهودو مخالفت را شوی چې په کې اختلاف نه کړي زه په چیلنج سره
چې مخکنو ائمو کې څلور واړه امامان چې مشهور دي بلې کې یو امام مخالفت نه کړي چې موږ پدې کې ناجایز دي دا صرف د زمنګ زمانه دي خلکو دی راوله کې د اختلافات شروع کړي چې په پیزار کې مونږ نه کیول پیزار وباسي فخلعنا علیک ضرب دی و یار جی وی دا اصل کې ګندۍ اکثر منګ زکوي نو به د یوازې پیزار سره خاص کې به په دې سه اعلان کوال کچره چا کمیس ښای غوسو باسي به په دا اعلان کوو کنه تا خور صحیح ته پته چې بګنده پیزار کې مونږ نه کیږي دې اعلان ته ضرورت ده هغه کې به د سی ویوا د اعلانو کا الله بخ پیزار ته مونږ ګوره کې ګندۍ نه وي باسي دا خبره بالکل صحیح ده خو ته خدا غنوي ته مطلقاً پیزار وباسا ازلی بکلابل چلو کی وی باسي لبر به ودري دا بکلانه پتوا ده دا ته چې به د بار ولاړې دا لاندې د خپل چې کې دنه ودا غزه ډېر پاکو کنه بار زه ډېر پاک دي فخلعنا عليك وبازق بالبزار انك بالواد المقدس طوا یقینا ته په میدان پاکي طوا چې طوا نوم دی